سلامونه ګرانو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمه خبرونو ته ښه راغلئ. په سوات کې د جرګې خلک وایي پوځي چاودنې ته به نوره 1 انچ ځمکه هم نه ورکوو. د سوات د کابل تحصیل د 14 کلیو جرګې فیصله کړې ده چې هغوی به نوره 1 انچ ځمکه هم پوځي چاودنیو دپاره نه ورکوي او تېره ځمکه د هغوی نه په ناپوهۍ کې اخیستل سوې ده. د کابل تحصیل د 14 کلیو مشرانو دا جرګه د اتوار یکشنبې په ورځ د ایرپورټ خواته په ډهري فوټبال ګراونډ کې وکړه چې ټولو د کلیو مشرانو او ځوانانو د حلقې صوبایي اسمبلۍ غړو پکې ګډون درلود. د جرګې ګډونوال سلطان محمد خان ویلي دي مخکې موږ پوهه نه وو نو نوره به زموږ 1 انچ ځمکه هم ارزانه ورنکړو، خو اوس موږ خپلې ځمکې په هېڅ قیمت نه ورکوو. جرګې ته وینا کوونکي وویل چې د پوځي چاودنې دپاره د دوی څخه 6,000 کناله ځمکه په ډېر کم قیمت اخیستل سوې وه او اوس 8,000 کناله ځمکه نوره ورڅخه اخیستل کېږي او د دې دپاره سروې شروع ده. د جرګې یو غړي ریاض احمد خان ویلي دي مخکې د 1 فوټ ځمکې قیمت 1800 روپۍ و، خو اوس دوی نه صرف په 240 روپۍ فوټ اخیستل کېږي. جرګې ته وینا کوونکي وویل چې دا د هغوی د پلار نیکه جایداد دی او هغوی په هېڅ قیمت خپلې نورې ځمکې د DHA یا د نورو سکیمونو لپاره ورکولو ته تیار نه دي. جرګې ته د سیمې شاعرانو د چاودنې په هکله شعرونه هم وویل. جرګې ته وینا کوونکي وویل چې د دوی زیاتې ځمکې زرعي دي او په دې د جوارو، غنمو د علاوه سبزیانو او میوې هم کرل کېږي. په کومو ځمکو چې نقشې لګول سوي دي هلته لوی لوی کلي هم دي او ظاهره ده چې دا کورونه به ورانېږي او خلک به بې کوره کېږي ځکه چې مخکې خلک بې کوره سوي دي. د جرګې غړي سلطان خان ویلي دي د سیمې د ځمکو په اړه یې ویلي دي په دې کې زرعي ځمکې هم شته، کمرشل ځمکې هم او په څه کلیو کې په سوونه کورونه هم په دې نو چې دا کورونه وران سي نو خلک چېرته ځي. جرګې په شریکه فیصله وکړه چې ټول کم ځمکې ورکولو ته تیار نه دي او 1 انچ ځمکه به هم نوره سرکار ته نه ورکوي.